محترم حاضرین و د روژې مبارک میاشته ده، د عبادت میاشته ده، د مغفرت میاشته ده، د جهنم څخه د ازادۍ میاشته ده او دا هغه میاشته ده چې الله تعالی ټول کال د دې میاشتې په ذریعه ښایسته کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی، ان الله زین الشهور بشهر رمضان. الله تعالی دا ټولو میاشتو ته زینت او ښایست د روژې په میاشته ورکړی دی چې د دوی په مابین کې د روژې میاشته پیدا کړې ده. الله تعالی دا ټولې میاشتې د دې میاشتې په ذریعه باندې ښایسته کړي دي. کما زین الکتب بکلام الله القرآن، لکه پر دې مځکه ډېر کتابونه سته او خلکو لیکلي دي، د هغو ټولو زینت د الله تعالی په کتاب باندې دی چې د دوی په درمیان کې قرآن کریم کتاب دی. لکه د قرآن کریم په ذریعه سره الله تعالی ټول کتابونه ښایسته کړي دي، دغه رقم د روژې په برکت سره الله تعالی دا ټولې میاشتې ښایسته کړي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لولا یعلم العباد ما فی رمضان، که چیرې دا بندگان په دې باندې پوه سي چې دې میاشته کې الله تعالی څومره برکت ایښی دی او په دې میاشته کې د الله تعالی څومره رحمت دی او په دې میاشته کې الله تعالی څومره نورانیت پیدا کړی دی، نو همت امتی ان یکون رمضان سنة کلها، دا د امت انسانان به دا ټوله وغواړي چې الله کشکې پر موږ دغه د میاشته ټوله کال روانه وای. که چیرې دا بندگان په دې باندې پوه سي چې په دې میاشته کې څومره برکت دی او په دې میاشته کې د الله تعالی د طرفه څومره رحمت دی او په دې میاشته کې د انسان د ګناه مغفرت په څومره اسانه طریقه سره کیږي، نو پیغمبر علیه السلام وایي زما د امت انسانان دا به ټولو دا غوښتنه کولی چې کاش زموږ دغه میاشته ټوله کال روانه وای. ځکه د روزې میاشته دا د برکت میاشته ده او هر انسان په دې باندې پوه دی چې دې میاشته کې الله تعالی پر انسانانو باندې رحمت راستولی دی. ځکه دا هغه مبارکه میاشته ده چې د دې په خاطر باندې الله تعالی د ټولو امت مسلمه د مردگانو څخه د اختر در شپې پورې د دې ټولو مقبرو څخه عذاب پورته کړي. نو ځکه مردگان هغه همیشه دا تمنا کوي چې کاش د روژې میاشته پر موږ باندې کال 12 میاشتې روانه وای او کال 12 میاشته زموږ قبرونه داسې خنک او په آرام باندې وای لکه د روژې په میاشته کې چې کم شکل خنک دی او په کم شکل آرام دی. ځکه دې میاشته کې الله تعالی د مسلمانانو د قبرو څخه عذاب پورته کړي. ځکه کله دا وایم چې قبر ته 2 لین راغلي دي، یو د جهنم لین راغلی دی، یو د جنت لین راغلی دی، لیکن دې مبارکه میاشته کې د جهنم لین مکمل کاټس. زموږ دا عقیده ده چې د روژې په میاشته کې الله تعالی چاته مرګ ورکړي د هغې قبر برای راست جنت دی، هغې دستي جنت له ورشوس. ځکه د روژې په میاشته کې د جهنم لین، د جهنم لیکه او د جهنم رابطه دا د قبر څخه کاټي او د روژې په میاشته کې قبر صرف اور صرف جنت دی. نو ځکه دا میاشته ډیره مبارکه ده چې دې میاشته کې کم عبادت الله تعالی بنده ته ور نصیب کړي چې د قیامت په میدان کې د سړي سره په دنیا کې بې احتیاطۍ سوي، د خلکو سره ظلمونه کړي، خلکو ته ناولدي خبرې او بدې خبرې کړي او د خلکو دل ازاري کړي او خلکو ته تکلیفونه رسولي، نو هغه خلک مظلومان دي، دا سړی ظالم دی. دغه ظالم چې هر څومره عبادتونه د قیامت میدان لراوړي نو هغه مظلومان ټوله ځینې وړي، لمنځونه ټوله ځینې وړي، حجونه ټوله ځینې وړي، صدقې او خیراتونه ټول ځینې وړي، زکاتونه او عمرې ټولې ځینې وړي، لیکن یو د روژې داسې عبادت دی الله تعالی وایي دا زما دپاره سوی دی، دې عبادت ته څوک لاس نسي وروړلی، په نورو طریقو به الله تعالی د هغو حق ورفره کړي، لیکن د روژې عبادت د قیامت په میدان کې پوروړي او مظلومان د ظالم څخه نسي پورته کولی. ځکه د روژې عبادت دا ډېر مبارک عبادت دی. یو حدیث شریف کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي که چیرې د دغه قبرونو مردگان راپورته سي د قبروس نو هغوی به داسې نه وکړي چې بیا به د کورو د دې عیالو نوم په خوله واخلي. پیغمبر علیه السلام وایي زما د الله پر ذات قسمي چې اوس یې د قبرو سره راپورته کې د ټولو څه مخکې به د مسجد ساحله د مسجد مابین له په میدان او په منډه باندې راس.
ځکه د په قبر کې د کور څه ګټه نه ولیدله، د په قبر کې د پاخه تعمیر څه ګټه نه ولیدله، دکه په قبر کې ګټه لیدلې ده د دغه مسجد د ناستې لیدلې ده، نو د ده څه به هر څوره کې دی به د مسجد ناست له راځغلي. او دغه رقم که چیرې دغه مردگان د دې قبرو سره پورته سي، نو بیا به دی یو سفر ونه کی، یا د سیر په شکل، یا د سیاحت په شکل، یا د منظرې په شکل، یا د طبیعت سمیدو په شکل، بلکې دی به دستي د حج د عمرې د سفر نیت وکړي. ځکه د قبر په میدانه کې د حج د عمرې د سفر څه سوا د نورو سفرو ګټه او راحت نه دی لیدلی. دلته هلته که آرام رسېدلی دی، صرف د دې شي رسېدلی دی. او پیغمبر علیه السلام وایي که دی د قبره څه اوس راپورته کې، بجای د دې چې دی مال را جمع کوي، لکه په دنیا کې د ټوله زندگی په دې کې تېره شي چې دی مال را جمع کوي، دی به دا مال ځله وشندي، دی به دا مال سره صدقه کې، دی به دا مال سره تقسیم کی. ځکه د قبر په دورانیه کې چې د زندگی هلته تېروله، هلته د مال د راټولولو ګټه نه دی لیدلې، هلته صرف د مال د خیراتولو د تقسیمولو ګټه لیدلې ده. او که چیرې دی د دې قبر سره پورته کې، بجای د دې چې هر څومره پر د باندې لوږه ده، دی به د خوراکي څکه نه وکړي، بلکې دی به دستي خوله بنده کړي د روژې په شکل. ځکه د قبر په زندگی کې د خوراک ګټه نه ده لیدلې، چې هر څه مې وخوړل، هر څه مې درستونې تیر کو، په هر څه مې ځان وفالی، هلته دی د دې ګټه نه ویني، هلته دی د روژې او د وچ خولې ګټه ویني. ځکه دی به دا روژه ونیسي او خوله به بنده کړي. زکات د روژې فضیلت هغه چاته ور معلومیږي چې کم څوک اوس په قبرو کې پراته دي، یا د روژې ګټه هغه چاته ور معلومیږي چې کم څوک د روژې په میاشته کې د دنیا څخه قبر ته رخصت شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې کم خلق په قیامت کې راپورته کیږي یا په قبرو کې، نو ملائکه هلته پوښتنه ځین کوي افسوس د چی شي در سره دی، آیا د کور چې دومره پریشان دی د څه افسوس دی، آیا د هغه بهترین محل چې تا جوړ کړي د هغې افسوس در سره دی، آیا د هغه بهترین لباس چې تا به اغوستی د هغې افسوس در سره دی، آیا د هغه بهترین خوراکي چې په دنیا کې تا کوله د هغې افسوس در سره دی. نو دی به پر مخ باندې به د دوی همیشه د افسوس او د غم آثار پراته وي. نو دی به ورته وایي چې زموږ سره د هغې کورو افسوس نه دی را سره چې کوم کورونه زموږ څخه فاته سو، ځکه د هغې موږ دلته ګټه نه ولیدله. زموږ سره د هغې خوراکو غم نه دی را سره چې کوم خوراکونه زموږ څخه پاته سو، زموږ سره د هغه لباسو غم نه دی را سره چې کوم لباسونه را څخه پاته سو. صرف زموږ سره د لمانځو د روژې غم را سره دی چې په دنیا کې هغه نیکبخته انسانان اوس هم دا وس او استطاعت او دا موقع لري چې لمونځ روژه د دوی په نصیب ده، او زموږ ځینې محروم او بې نصیبه سو. زموږ سره ټول افسوسونه د دې را سره دي. خلق په قبرو کې چې خلق پراته دي، زما د خدای په ذات قسم اکاغي د دې ځای په بلډینګو پسې پریشان دي، یا د دې ځای په شو لباسو پسې پریشان دي، یا د دې ځای په ښه زندگی او خوراکو پسې پریشان دي. هغوی که پریشان دي په دغه میاشته پسې پریشان دي چې دا میاشته پر موږ باندې راله، د دې ورځې زموږ په نصیب سوې، د دې شپې زموږ په نصیب سوې، او د دې سهارونو او د دې غرمې زموږ په نصیب سوې. لیکن زموږ څه دا میاشته په کوم لاوبالي او په کوم غفلت کې تېره سوه، هغې ټوله په دې پسې پریشانه دي. نو د هغې غریبانو څخه تېره سوې ده، لیکن زما او ستا په لاس کې ده. نو دا به زما او ستا ډېره لویه ناپوهي، دا به زما او ستا ډېره لویه ناداني چې الله تعالی دومره فضیلت را باندې احسان را باندې وکړي چې در دې میاشته پورې ژوندي را ورسول، لیکن د هغې باوجود ما او تا د دې میاشتې قدر نه وکړو، ما او تا په دې میاشته کې عبادت نه وکړو، او ما او تا په دې میاشته کې د الله تعالی رضا ځان له خپله نه کړو. دا زموږ ناداني او ناپوهي ده. کور که پاته سي، که هر څومره ښه جوړ کې، زه بار کله دا ذکر کوم چې هر څومره ښایسته کور جوړ کې، دا بدن چې په هر څومره ښایسته پلنګ و کمره کې وفالې، دې په بدن غریب ته یو ورځ د قبر توره کندم ګوري. دا بدن که په هر څومره ښایسته لباس کې ووسئ، دې بدن ته یو ورځ د قبر سپین کفنم ګوري. او دا بدن که هر څومره په شو خوراکو په شو روژماتو باندې وپالې، په خدای قسم دا بدن یو ورځ د قبر د چنجو خوراک هم جوړېږي.
هغه خبرې د دماغه مه باسه، مه د قبر کور د دماغه باسه، مه د قبر لباس د دماغه باسه، مه د قبر د چنجو خوراک د دماغه باسه. چې کله د ښه خوراک و مخ ته کښې شوی دا په دماغ کې راګرځوه چې بدنه یو ورځ د چنجو خوراک یې. چې کله ښه لباس اغوندې د لباس ته لږ د عبرت په نظر ګوره چې بدنه یو ورځ پر تا باندې د کفن لباس هم پیچل کېږي. چې کله پر دې کټ باندې پر ښه پلنګ باندې پرېږدې ته یو سات کې دا سترګې داسې پټ کړه او داسې سوچ وکړه چې دا زه د قبر په توره کنده کې پروت یم او پر دې ځای باندې دومره دیواله ته ولاړ دی، دلته داره ته ولاړ دی، دلته داره ته ولاړ دی. د دغه ورځې دپاره به زه څه کوم او په دا ورځ کې به زما شپه څنګه تېرېږي، هلته به زما ورځ څنګه تېرېږي، هلته به زما زندګي او زمانه څنګه تېرېږي. ځکه د روژې او میاشته دا د دغه منازلو د اسانۍ دپاره الله راوستلې ده چې د قبر زندگی سړی ته ګوري سړی ځان له آسان نه کی، د قیامت حساب و کتاب سړی ته ګوري سړی ځان له آسان نه کی، او په قبر کې دا ملائکو ملاقات د ملائکو مخ ته جواب و حساب پیشول او د قیامت میدان کې د الله تعالی و حضور ته حساب و کتاب پیشول دا و سړی ته آسان سي. د روژې میاشت الله تعالی په دغه حکمت پر انسانانو باندې شته. 13 ورځ کې ما دا خبره درته کړې و چې ډېره مبارکه میاشت ده چې کله یو سړی په ښه طریقه باندې ونسي د هر روژه مات پر وخت د صلح و نکاح ده. زوج الله بكل لیلة 100 حور من حراء الجنه. چې کله سړی په ښه شکل باندې ونسي د هر روژه مات پر وخت باندې هغه په جنت کې ناشنا کورونه جوړېږي د سړي دپاره. او چې کله سړی تراویح په ښه شکل باندې وکړي د هرې سجدې په عوض کې بېشماره اجرونه دي، بېشماره محلات دي او بېشماره نیکیانې دي او په جنت کې د ده دپاره درختې لګول کېږي. دا باندې زه راغلی وم خو لیکن دا د هر چا دپاره نه دي خلکو چې سړی روژه په 4 شرطه باندې ونسي. اولنی شرط ما دا بیان کړی او من صام نفسه فی شهر رمضان چې کم سړی د خپل نفس د روژې په میاشته کې قابو کوي، نفس د ګناه سره وګرځاوی، نفس د تعدا سره وګرځاوی، په خپل ژوندۍ کې د چا سره ظلم نه وکړي او په خپل ژوندۍ کې د چا دل آزاری نه وکړه او د چاته بد خبره نه وکړه او د نفس په ذریعه څو چاته تکلیف نه ورساوي، خپل نفس د ګناه سره قابو کوي. او دویم شرط ما دا بیان کړی ولم یشرب مسکرن، په دې میاشته کې مسکر شی نه وخوړي، شراب نه وخوړل، بنګ نه وخوړلې، چې کم شی سړی د حاله باس هغه که په هر شکل باندې هغه مسکر بلل کیږي. او دریم شرط ما دا بیان کړی ولم یعمل خطیئه، په دې میاشته کې سړی ګناه نه وکړه، دا ژبه را کنټرول کړه، په دې سره داسې کلمه نه وویله چې الله تعالی په ناراضه سي، دا سترګې را کنټرول کې په دې بد نظری نه وکړه، په غوږو باندې خراب خبره او غلط اعمال وانه ورېدل او د بدن په اندامو باندې بیکار اعمال ونه کړل، دې ته وایي ولم یعمل خطیئه، ګناه یې نه وکړه. ځکه ګناه د دې امت د انسانانو دپاره په خدا قسم خلکو زهر قاتل دي. زموږ په دین کې یو خبره ده، زموږ دین دې ته اعتبار نور کوي چې سړی ډېر وظیفې کوي، زموږ دین دې ته اعتبار نور کوي چې سړی ډېر نفلونه کوي او صلات تهجد کوي او صلات تسبیح کوي او پلان کوي. زموږ په دین کې د ټولو څه مقدم عمل دا دی چې سړی د ګناه سره وګرځي. بس چې کم څوک په زندگی کې دا هر څومره په نفلي عباداتو کې کمای لري لیکن چې د ګناه سره ګرځېدلی خلکو هغه د الله تعالی ولایت او قرب پیدا کولی شي. د ولایت دپاره دا نه دی شرط چې سړی به په هوا الوز، د ولایت دپاره دا شرط نه دی چې سړی به پر اوبو باندې ځي پښې به نه نودېږي، او د هدایت دپاره داسې خبرې نه دي چې سړی خارق العادت خبرې ښکاره کوي چې پلان کې دی. او که د ولایت دپاره یو شرط الله بیان کړی دی ان اولیاءه الا المتقون، الله تعالی وایي زما اولیاء هغه خلک دي چې تقوا لري او د تقوا معنا فریض چې د زندگی د ګناه څخه پرهیز لري. په دغه ولایت
نور دا نه ده ضروري چې سړی به خامخا ناولدي پیښې کوي، ناولدي خبرې به کوي، ناولده اعمال به ښکاره کوي. چې کم نوجوان په دې میاشته کې د ګناه څخه ځان وکاتی، زما دا عقیده د هغه متقي دی، هغه د الله ولی دی، او الله تعالی وایي متقیان زما اولیاء دي. چې سړی په عامه زندگی کې ګناه کوي، فقیه مولی سمرقندي رحمه الله لیکلی دي په ګناه کې 10 خرابیانې دي. اوله خرابي په ګناه کې دا ده چې الله تعالی د ځان ناراضه کول، حالانکه الله تعالی ستا سره څه کړي دي چې دا یو د دماغ رګ دی در چفکي، لوی بدن لوی سړی، لیکن دی د لیونیانو په شکل ډیر ځله پر بدن باندې د لباس باره نه پرېږدي، په دې نه پوهېږي. نو په ګناه کې د الله تعالی سره دشمنی کول، او په ګناه کې د شیطان خوشاله کول، د شیطان سره دوستی کول، په ګناه باندې د جنت د سزان بے نصیب کول، او په ګناه باندې جهنم ته ځان سیده کول. فقیه ابو لیث سمرقندي رحمه الله په ګناه کې 10 خرابې دي. چې کم څوک ګناه کوي خپل رب د ځان ناراضه کوي، او چې کم څوک ګناه کوي شیطان د ځان خوشاله کوي، چې کم څوک ګناه کوي جنت ته سزا بے نصیب کوي، او چې کم څوک ګناه کوي او جهنم ته ځان برابروي، او چې کم څوک ګناه کوي د خپل نفس سره بے وفایي کوي. ولې کوي؟ ځکه دا نفس دی د جهنم او د اور مستحق جوړي. چې کم څوک ګناه کوي هغه د خپل نفس نافاکه کوي، ځکه ګناه یو نجاست دی، لکه ظاهري نجاست چې پر دې بدن پر دې کپړو باندې ولګیږي، هغه موږ نجسی بولو، د ځانه دستی لري کو. د غرقم ګناه چې سړی کوي دا داتین نفس د سړی نجسی، او نجس نفس چې دی هغه بیا سړی د نیکی او د شواله ژوندۍ ته نه فرېږدي. او ګناه چې سړی کوي خپل ملائکو ته چې کومي ملائکه پر د نگران دي، کرام الکاتبین راسته وجه باندې مناسه د پرچپه وجه باندې کرام الکاتبین ته تکلیف ورکول، ځکه هغه چې د یو مؤمن بنده ګناه لیکي ډېر په تکلیف باندې لیکي. الله تعالی عجیب نظام جوړ کړی دی، پر دې ځای یو ملائکه ده، پر دې ځای یو ملائکه ده، دا نیکی لیکي دا بد لیکي. او الله نظام داسې جوړ کړی دی، د دې ځای د امیر ده، د مامور ده. چې کله امیر چې یو کار کوي هغه چاته مشورې ته مجبور نه وي، مامور چې یو کار کوي هغه د امیر به مشورې نشي کولای. نو چې کله بنده نیکی وکړي د الله تعالی احسان داسې دی، الله تعالی دستی ملائکه ته ویلي کا او من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، یو نیکی کړي د په لاس باندې ولیکه، د امیر ملائکه دستی ولیکي، ځکه دې ته امارت خدای ورکړي دی، دا چاته مشورې ته مجبور نه ده. لیکن دا دویمه ملائکه چې دې کله ګناه وکړي دا ملائکه لیکي، او دا ملائکه ماموره ده، د دې به مشورې نشي لیکله. نو دستی دې ته وایي څنګه وکم ګناه خو وکړه، هغه ورته تلږ انتظار ورته که ګوندې توبه به وکړي. بیا چې څه زمانه تېره سي هغه وایي هغه ګناه خو سوې ده لیکن لیکلې نه ده، هغه بیا ورته تلږ وخت ورکه توبه به وکړي. لیکن چې کله د هغې کم نصیبه زړه تورې د توبې سه، نو هغه ملایکه به ورته بس یوه ګناه کړې ده یو په یوې ولیکه. نو ځکه دغه ملایکې چې دي دا ملایکو ته تکلیف ورکول، ځکه دا ملایکې د ګناه د ثواب او د عبادت په لیکلو ډېر خوشحاله کیږي، او د ګناه په لیکلو باندې دا ډېر ناراض دي. خلکو چې سړی ګناه کوي، فقیه ابو لیث سمرقندي د دې 8مه خرابي دا لیکلې ده چې په خدای قسم د رسول الله قبر ته غم ورپېښوي، او رسول الله په دې قبر کې غمجن سي چې زما امتي ګناه وکړي. ځکه د قیامت په میدان چې د پیغمبر علیه السلام د امت ګناه هغه د پیغمبر په مخ کې ښکاره کیږي، او ټول انبیا ولاړې پیغمبر علیه السلام ته په هغې باندې یو قسم شرمندګي. نو چې کم څوک ګناه کوي هغې پیغمبر علیه السلام ته د پیغمبر علیه السلام په قبر کې تکلیف ورسوي. چې کم څه ملائکو ته سړی تکلیف ورکوي، الله ناراضه کوي، او پیغمبر علیه السلام په قبر کې غمجن کوي، د دې به څه خیر. او چې کم څوک ګناه کوي نمه خرابې دا لیکلې ده د دې ټولو انسانانو سره خیانت کوي. ځکه بعضې ګناهونه داسې چې دی یې کوي د هغې په خاطر دې ټولو انسانانو ته تکلیف ورکول کېږي. مالداران چې کله زکات بند کړي الله پر دې ټوله ملت باران بند کړي، نو دا د دې ټوله ملت سره خیانت دی. او دا ټوله ملت چې څومره په کاختي کې او په سختي کې زندگی تیری، د دې ټولو سزا به الله د قیامت په میدان کې دغه مالداران ته ورکړي. پیغمبر علیه السلام وایي چې کله نوجوان نسل په دې معاشره کې بې حیایي کوي،
الله تعالی پر دې معاشرت داسې ناجوړی ایږدي چې هغې نمونه به د دوی پلرو نیکهګانو نه اورېدلي. اوس ناجوړي خالی پر ګناهګاره نه راځي، پر ټوله معاشره راځي، او دا د دې ټولې معاشرې سره خیانت دی، او د دغه تکلیف سزا به الله تعالی د بې حیا انسانانو ته په قیامت کې ورکوي چې څومره معاشرې ته د دوی په وجه تکلیف رسېدلی دی، د دې ټولې معاشرې بدله به الله تعالی د قیامت په میدان کې د دې چند بې حیا انسانانو څخه اخلي. ځکه ګناه کول نمه سزا دا ده، نمه خرابې دا ده چې د ټوله ملت سره خیانت کول دي. او آخرنۍ سزا آخرنۍ خرابی فقیه مولی سے سمرقندی دا لیکلی ده چې کله سړی ګناه کوي پر کوم مځکه باندې، هغه مځکه د قیامت په میدان کې پر ځان باندې شاهده جوړوي، هغه مځکه به د قیامت په میدان کې د شاهدي ادا کوي چې دې ظالم زما پر پلانکې پاکه حصه باندې هغه راګنده کړه او پر دې باندې ګناه وکړ. نن سبا د ویډیو زمانه ده، دکانداران په دکانو کې ویډیو لګوي، او چې کله یو څوک غلاو کی یا ناخوښ عملو کی دا دستي ریکارډیږي دی چې ویډیو راواړی دستي دته ټول ور معلومیږي. ویډیو په چیش باندې کېږي د اوسپنې څخه جوړه ده، او اوسپنه د چا څخه جوړه ده؟ د مځکې څخه جوړه ده. چې کله په یو اوسپنه کې په کلو کلو یو شی محفوظه کېدی سي، نو الله تعالی په دې مځکه کې څنګه نشي محفوظه کولی؟ الله تعالی قرآن کریم کې والارض یومئذ تحدث اخبارها، ورځ به د قیامت په میدان کې به مځکه دا ټولې خبرې راښکاره کړي. ولې به ښکاره کړي؟ بأن ربک اوحى لها، ځکه رب به دا وینا ورته وکړي چې ته د خپلې مځکې دا ټولې خرابۍ راښکاره کړه، بیا چې دې بنده د مځکې پر کومه حصه باندې څومره ګناهونه کړي دي دا به ټول هلته ښکاره کېږي. ځکه ګناه یو داسې عمل دی چې هغې زموږ په شریعت کې ډېر ناقابل قبول عمل دی، او بیا خاص کر د روژې مبارکه میاشت ده چې کم څوک د روژې په میاشته کې ګناه کوي، زما دې په الله قسم هغه سړی د روژې د میاشتې نه قدرې کوي. یو کتاب کې لیکلي دی حضرت علي رضی الله عنه یو ادرې ته ودرېدی، الله تعالی ته خواست وکړ یو قبر ته ودرېدی چې الله د دې قبر کشف راته وکړه، او کشف زموږ عقیده کې برحق دی، الله تعالی کوي بندگانو ته د یو چا د کرامت په خاطر یې کوي. الله تعالی چې د مرده حال ښکاره کوي، لکه پیغمبر علیه السلام مرده په ډېر تکلیف کې دی، لکه پیغمبر علیه السلام د بخاري شریف حدیث دی جنت البقیع ادرې ته ودرېدی، او دوه قبرونو پیغمبر علیه السلام ورته انهما ليعذبان، دې ته عذاب ورکول کېږي. بیا ولو ما يعذبان فی الکبیر، دا په یو لوی ګناه باندې دومره په عذاب کې نه دي اخته، یو چغلي کوي او یو شپانه دی د بولو څخه ډېر ځان نه ګوري، د دې عمل په وجه باندې الله تعالی دا دواړه مردگان په عذاب کې اچولي دي. نو دا کله کله د مردگانو حال ښکاره کېږي. حضرت علي رضی الله عنه چې هغه سړی ولیدی چې هغې په قبر کې دی، هغه ورته یا علي انا حریق و غریق فی النار، ای علي زه په اور کې سوځل کېږم، زه په اور کې غرق یم. هغې حضرت علي رضی الله عنه پېژانده. حضرت علي رضی الله عنه زړه درد وکړ، برای دستی د الله و حضور ته خواست شروع کړي، الله دا سړی د عذاب خلاص کړه. یو منادي ندا ورته کوي چې دا خو هغه بنده دی، د دې په حق کې سپارښت مه کوه، ځکه دا هغه سړی دی چې هغې په زندګي کې د روژې بې قدري کوله، او هغه د احترام او د عزت میاشته چې د مسلمانانو د پاره د رحمت او د مغفرت میاشته وه، لیکن دې ظالم د ځان د پاره د ګناه، د عبث، د لهو لعب او دا نافرمانی میاشته جوړه کړې وه. دې د روژې د میاشتې د ورځې به روژه وه، شپه به په ګناه کې تېروله. الله تعالی دې مو معاف کړي، لکه زموږ د علاقې خلک چې پر دې باندې دا کومه توره شپه راغلې ده، دا کوم بد حال راغلی دی، د خلکو په دې کې الله حکمت لري. په خدای قسم زما او ستا لاوبالي ده، زما او ستا دا روژه چې ما او تا د ورځې روژه نیولې، زما او ستا نوی نسل د شپې څه کوي؟ ټوله شپه پر حق چکه تېروي، حالانکه علماو دا مسله ورکړې ده دا حرام قطعي ده، د دې او د شطرنج فرق نشته. ټوله شپه پر کرمبورډ باندې تېروي، ټوله شپه تاسو ورسئ دا مسافر په دې کوټو کې ټوله شپه په چیش باندې، ټوله شپه پر پتو باندې تېروي. ولې؟ ځکه د شپه په ویښو باندې تېروي چې سبا د ورځې روژه و ده ته اسانه هغه روژه دي د سر وخوري په دغه شکل چې دی نسي.
چې د روژه د شپې په پتو باندې تیری یا شپه په چکو باندې تیری یا شپه په کرمبوډو باندې تیری او بیا د ورځې د روژه نسی، دا د روژې بې احترامي ده، دا د روژې بې قدري ده، دا د روژې بې عزتي ده او دا د روژې ته په بې عزت او په بې قدره نظر کتل دي. په خدا قسم الله تعالی هغه جهنم و سړي ته ورکوي کې نور هیڅ نه یې کړي، صرف د روژې د بې قدرۍ په خاطر الله سړي ته جهنم ورکوي. زکات د روژې په میاشته کې ګناه دا یو قسم د الله سره دښمني کول دي، لیکن لوی دښمني هغه چې یو څوک ستا سره احسان کوي او ته د هغې سره دښمني کوي، دې ته نمک حرامه انسان ویل کېږي. الله تعالی د روژې میاشته در باندې راوستله، الله تعالی د رحمت په نظر درته وکتل، الله دې و صلح و جوړه ته انتظار کوي، الله دې د بخښنې دپاره یو بهانې لټوي. لیکن ظالم انسانه ته د دې میاشته کې هم د بل چا مقابله در باندې ودرېدله، د شیطان په اړخ کې ودرېدې، د الله تعالی مقابلې ته دې ملا وتړله. چې یو څوک د روژې په میاشته کې د الله مقابلې ته ملا وتړي، بیا به دا خلک آرام څنګه وویني، بیا به پر دې مځکه ښه ژوند څنګه تیر کړي او بیا به پر دې مځکه باندې د آرام شپې د خلک څنګه شي تیر کړي. حالات الله راولي، خلکو ستړیا الله راولي. زما په الله قسم د حالات د الله په قبضه کې دي، الله یې ورته پورته کوي. ان قلوب ابن آدم بین اصبعی الرحمن، پیغمبر وایي د بنده زړه د الله په ګوت کې نیولی دی، یقلبها کیف یشاء، الله د بندگانو زړونه چې څنګه اړوي هغسې اړوي. زما او ستا پر سر چې کم حاکمان دي چې د هغې زړه پر ما او تا باندې نه دردېږي، د هغې دلسوزي او د زړه سوی زما او ستا پر سیمه باندې نه کېږي، دغه زړونه د الله تعالی په لاس کې دي. پیغمبر علیه السلام وایي دا د الله په دغه ګوتو کې دي. الله تعالی اوس پر دې خوا واړول، الله تعالی پر دې بله خوا هم اړولی شي چې په هغې کې زما او ستا سره رحم راسي، زما او ستا سره وصلي راسي. خو لیکن الله یې هلته اړوي چې په ما او تا کې په خپله دینداري راسي، په ما او تا کې په خپله زندګي د الله د ګناه څخه، د الله د نافرمانۍ څخه، د الله د دښمنۍ څخه وساتل شي. ځکه ګناه مه کوئ. ګناه دا یو قسم مرض دی او د ګناه څخه په یو شکل سړی ځان نشي خلاصولی. حضرت ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ته یو سړی راغلی، ورته حضرت زړه مې دا غواړي، زندگی مې د ګناه سره عادت شوې ده او زړه مې دا غواړي چې ته ماته اجازت راکړه چې زه ګناه هم کوم او بل طرف ته د الله څخه بیریږم هم او د عذاب څخه هم بیریږم. یو داسې طریقه ماته راوښیه چې ګناه هم کوم او د الله تعالی د عذاب څخه محفوظه هم سم. بزرګان ډېر نیکان انسانان دي، د هغې په زړو کې د دې انسانانو مینه وي، هغې انسان نا امیده کوي نه. هغه ورته بچی ابراهیم بن ادهم ته نوجوان راغلی، هغې دا پیغام فرمایش پیش کړی، دی ورته بچی ته ما ته رانږدې شه، زه به یې دوې درې خبرې درته وکړم. چې کله هغه ورته رانږدې سو، هغه ورته بچی زه یو طریقه در ښیم، بره به ګناه هم وکړې او د الله د نافرمانۍ څخه به خلاص هم او الله به تکلیف او عذاب کې به دې نه مبتلا کړي. ورته څنګه طریقه ده؟ ورته بچی داسې وکړه چې پر کومه مځکه باندې ته ګناه کوې، په هغه مځکه باندې په داسې ځای کې وکړه چې هلته الله تعالی ته نه ویني، او چې په کوم ځای کې دې الله نه ویني، الله ستا پر ګناه باندې شاهد نسته او ستا پر ګناه باندې خبر نسته، نو الله تعالی به بره د ګناه سزا هم نه درکړي، ده به ګناه هم وکړي، الله به سزا هم نه کړي در. هغه باره ورته داسې ځای به د دې مځکې پر مخ باندې څنګه پیدا کړم چې الله ما نه وویني. ورته حضرت دا خبره ممکنه نه ده چې زه دې ګناه وکړم، الله تعالی دې ما پر ګناه باندې نه وویني. ورته زه دویمه طریقه به در وښیم، ورته راویښ، ورته بچی داسې ځای ګناه وکړه چې هلته چې الله تعالی کوم رزق درکړی دی، د الله تعالی رزق مه خوره. که سبا د قیامت په میدان کې الله در ټول چې ولیدي ګناه وکړله، سزا یې درکوله، ته ورته یا الله ستا رزق مې نه دی خوړلی، که مې ګناه کړې ده ستا په رزق مې نه ده کړې. هغه بیا ورته حضرت دا خو ماته ممکنه نه ده، د دنیا هر څه که صغیره دي که کبیره دي، که ډیر دي که لږ دي، که ښه دي که بد دي، دا ټوله د الله دي، د الله بې رزقه پر دې مځکه څنګه ګزاره کېږي. ورته بچی درېیمه طریقه به در وښیم، ورته درېیمه طریقه دا ده چې دغه مځکه او اسمانونه د خدای دي، د دې بادشاه خدای دی، دا د خدای حکومت دی، دا د خدای ملکیت دی،
ورته چې کله ګناه کوي د دې مځکې سوو زه بل ځای وکړه که سبا الله را وګرځولې ورته ستا په حکومت کې مې ګناه نه ده کړې ستا نافرماني مې نه ده کړې هغه ورته پر کومه به ولاړ سم الله خو انساناتو یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا اے جناتو انسانانو کدا وصل لري چې د الله د حکومت اوځي سره وځي لیکن لا تنفذون الا بسلطان د الله د حکومت سره به قوت نسی وتله کم قوت در سره ده ته حضرت دام نسم کوله ورته څلورمه طریقه ودروش ورته څلورمه طریقه دا ده چې کله ملائکه رااله او ستا روح قبض کاوي هغه ملائکه ته جواب ورکا اور تعالی انتظار راته وکړه زه به توبه وکړم بیا پر ګناه چې توبه وکړې الله به سزا نه درکوي ورته حضرت دا هم نسم کولی ورته ویلي ځکه دا د الله فیصله ده فاذا جاء اجلهم فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون چې کله مرګ راورسېد سړي ته د وصیت موقع نه ورکي خلکو چې سړی د کور سره د باندې د دننه راتللو موقع بیا نسته چې سړی پر چارپایي باندې پروت د راشو کېدلو موقع بیا نسته چې سړی لاندې چارپایي ته د ختلو موقع بیا نسته په دې باره کې نن موږ سنجیده نه یو خلکو چې کله د آخرت خبره راسي د قبر خبره راسي د نن سه سبا تکو د سبا سه بل سبا تکو بل سبا لیکن که عزرائیل علیہ السلام را ورسېده زما د په خدای قسم چې در بل سبا پورې د یو سکند موکلا سړی ته بیان ورکي هغه ورته چې دام نسې کولی ورته بله طریقه به در وښیم ورته چې کله په قبر کې نکر و منکر درله رالو هغې سوال جواب در کوئ هغې سره ضد کوه هغې ته زما څه به پوښتنې نه کوي ورته حضرت دا به څنګه وکړه زما به څه وسي ورته آخرنۍ خبره درته کوم هغه دا ده چې کله د قیامت په میدان کې فرشتو ته الله حکم وکړي چې جهنم ته کش کړي د فرشتو سره ضد وکړه او د فرشتو سره زور وکړه او د فرشتو په مقابل کې پهلواني ښکاره کړه او ځان ځینې خلاص کړه بس هغه ورته زما به څه حیثیت دي هلته به زما کم حالت دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوقف ابن آدم بین یدی الرحمن چې الله کله پر عرش باندې راسي دا بنده چې ورته ودرېږي کأنه بزج لکه د بزې کوچنی بچی چې نوی پیدا سي تاسو به نه یې لیدلی په سارا کې چې کله د بزې بچی پیدا سي دیار ولاړ سي رپیږي رپیږي بیا ګزار سي بیا ولاړ سي رپیږي رپیږي بیا ګزار سي هلته بنده د الله و حضور ته نه پره درېدی سي نه پره پرېوتی سي دومره طاقت نه لري چې دی په خپل بدن باندې پره ودرېږي د ډېره وهم او د ډېره خوفه څه دی ودرېږي بیا ګزار سي ودرېږي بیا ګزار سي ودرېږي بیا ګزار سي ته کله چې د الله و حضور ته پیش وي الله تعالی ته ملایکو ته چې زما سره بارغه ورته حضرت دام نسم کولی بارغه بچی چې دام نسې کولی دام نسې کولی دام نسې کولی نو در ټولو سره خبره دا ده چې د الله نافرماني پرېږده ګناه پرېږده د الله عذاب نسې برداشتولی نو د الله په نافرماني کې ژوند مه تېروه او ژوند د الله په نافرماني کې نسې تېرولی نو ځکه زه دا وایم چې ګناه دا زموږ د زندګۍ بدترین عمل دی د ټولو څه مخکې بیا په روژه کې ګناه کول دا د روژې بې قدري کول دي او د الله و عذاب ته ځان ارسته کول دي زه یو آخري خبره درته کوم په ګناه کې یو مرض دی الله تعالی قرآن کریم کې درې ځای یو خبره کوي اوله خبره دا کوي ومن یعمل سوءا یجز به چې د کم چا څه پر دې مځکه باندې ګناه کېږي الله د هغې سزا ضرور درته ورکوي او دویمه خبره الله تعالی دا کوي انما بغيكم على انفسكم اے خلکو چې څومره بغاوت کوئ د هغې اثر به ستاسو در بدنو خیږي او دریمه خبره الله تعالی دا کوي ولا يحيق المكر السيء الا باهله د ګناه بدترینه نتیجه پر هیچا بل ناراضي پر دې سړي په خپل راځي د ګناه سزا د ګناه بد نتیجه د ګناه بد عواقب د دې سړي ته په خپل ورکول کیږي د دې معنا څه ده انسان په ذهن کې یو تدبیر جوړي انسان په ذهن کې یو سوچ کوي انسان په ذهن کې د ګناه یو طریقه جوړي د هغې ګناه اثر پر بل باندې راځي زه په دنیا کې دا درته وایم چې د سړي نظر پر غلط طرف باندې اوړي خلکو دا ممکنه نه ده چې د بل نظر د ستا و طرف ته روان وي
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی هغه وی ګوره که تاسو د خلقو د زنانو متعلق د خلقو د زندگی متعلق د فریضګاری معامله وکي بیا به خلق ستاسو د زنانو متعلق هم د فریضګاری معامله کوي که زه د بل د زنانې ته په غلط نظر ګورم زما د په الله قسمی که زما زنانه د غلط نظر صفاتس که زه د بل و بچی ته په غلط نظر باندې ګورم زما د په الله قسمی که زما بچی د بل د غلط نظر صفاتس که زه د بل عزت خرابوم که زه د بل ناموس خرابوم او که زه د بل سره ظلم کوم زما د په الله عزت قسمی که زما داسې خلق ضرور پیدا کیږي چې زما به عزت خرابوي زما به ناموس خرابوي داسې خلق به ضرور پیدا کیږي چې زما سره به ظلم کوي ځکه ولا یحیق المکر سیء الا باهله دا اصول دي چې د ګناه سزا او د ګناه وبال د ګناه بد نتیجه او د ګناه بد عواقب پر سړي باندې په خپل راځي امام غزالی رحمه الله یو واقعه لیکلی ده هغه یو زرګر دی هغه زرګری کوي په بازار کې یو ورځ د غرمې په وخت کې کور ته رالی د سبزۍ دپاره چې د کور د غرمې سبزي راوړي چې رالی نیکه زنانه ده فارسا و عابد او فریضګاره زنانه ده هغې د کور په غولي کې ناسته ده په ژړا باندې اخته ده بره دې سړي ورته ور زنانې پر څه باندې ژاړې هغې دومره د زړه په درد باندې ژاړي چې د خاوند ته خبره نشي کولی اخر چې د هغې ژړا بره ارامه سو خاوند ورته زنانې ولې دومره زړه درد درکوي بره ورته دغه ماشوم بچی نه دی د دې په کور کې یو مزدور او دا یتیم بچی دی ما په خپل لاس باندې د ماشوموالي سره پاللی دی چې اوس دی 14-15 کاله ته راورسېدی ما دومره په ناز و نعمت د خپل زوی په شکل ما پاللی دی نن ما د ده څه یو شی راوغوښتی چې کله پیسې راکولې بری در دې لاس ونیولم او د ده اراده او نظر ما ته غلط و ما ته پر دې باندې زړه ډېر درد راکړ چې ضمانت څومره نمک حرامه ده او ضمانت څومره ناشکره ده ما د بچی په شکل را لوی کوي او یتیم بچی ودرېدی اوس هم په د بچی په نظر ورته کتل او په څومره ناز و نعمت کې مې راوپالی لیکن دی اولنی زما عزت باندې حمله کوي او ما ته په غلط نظر باندې ګوري د دې زمانې پر دین د نمک حرامي باندې ژړا راغله بر هغه ورته زنانې هغه بچی مه ملامتوه په خدای قسم که په بچی کې قصور دی قصور ګرده په ما کې دی ټوله زندگی می زرګری کړې ده ژوند می په پرهیزګاری کې کاوه لیکن دوی زنانې نن راله هغې ته ما بنګړي ور په لاس کول بس شیطان دوکه کلم د هغې لاس مې د شهوت په شکل ور کښې د هغې سزا الله تعالی دستي په خپل کور کې راسه واخیستله زه دا درته وایم دا سوچ مه کوه دا فکر مه کوه چې زه به ګناه کوم او زه به ناروا کوم او زه به غلط عمل کوم او زما کور به د ګناه سه زما بچان به د ګناه سه او زما زندگی به د ناروا عمله سه محفوظ وي دا ممکنه په خدای قسم نه ده کما تفعل کما تدینو تدهنو پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې څه کوې هغه به در سره کیږي کدی په زندگی کې پرهیز کاوه الله با ستا د اولاد او ستا د ټول کور حفاظت کوي او کدی د بل د کور عزت خرابوي الله تعالی به د یقیني عزت خرابوي او کدی د بل کور ته د عزت په نظر کتل خلق بستا او کور ته د عزت په نظر باندې ګوري دا د دنیا اصول دي او دا د فطرت مسله ده په دې کې سړی خامخا دا راځي او په دې فطرت په مسله کې سړی د ګناه طرف ته خامخا مجاهد ابن عوض رحمه الله یو بزرگ دی هغه وی چې کله ګناه را سوسی د باندې لږ نافرمانی را سوسی چې کور ته راسم په خدای قسم په دې زنانه کې اثر محسوسوم په دغه ورځ د زنانه سم خبره نه را سره کوي ورته چې کور ته راسم چې کوم سوارلی باندې سپریږم دغه سوارلی په آرام نه راته دریږي په خدای قسم په دې سوارلی کې اثر محسوسوم ځکه دا زموږ ستاسو زندگی چې ستړې ده زه بار بار دا وایم پر حکومتونو یې مه توانوئ پر خانانو پر مشرانو یې مه توانوئ پر نورو خلکو یې مه توانوئ که توانوئ پر خپل زندگی یې تاوان چې کله زه ظالم سم پر ما بل ظالم الله ضرور مسلط کوي
چې کله زه پر خپلو همسایګانو پر خپلو انسانانو چې زما سره زندگی چې زه کله پر هغې باندې دلسوزي نه لرم، الله تعالی زما پر سر خامخا داسې څوک مقرر کوي چې هغې بیا پر ما باندې دلسوزي نه لري. زکات د روژې مبارکه میاشته ده او دا مبارک شپې دي او دا مبارک ساعات دي، او زه کله کله وایم چې ډېر خلک داسې دي چې هغې په تېره روژه کې ژوندي وو، را روان کال هغوی در خارو لاندې پراته دي. ما او تا ته الله تعالی مقرره کړې ده او زما او ستا زندګي م نه ده معلومه چې را روانه روژه به یو او که به نه یو، دغه ورځې او شپې به مې نصیب او که به نه یي، دا د ورځې مبارکې روژې او دا د شپې تراویح دا به زما او ستا په قسمت کې یي که نه یي. نو خلکو دنیا زموږ پښتانه وایي دنیا د میدان سر د چابکې وار دی. دا یو محاوره ده، سړی چې پر یو دښت باندې ناست دی د اخوا یو حیوان چابک ور باندې راس که دې واره پر وکې ودې کوې که نه یې درته ولاړی. بس زندګي هم دا رقم روانه ده، د میدان سر د چابکې وار دی. سړی که د آخرت له یو څه کې وکړو ودې کولو، لیکن داسې درسه ولاړه په خدای قسم که په ځان پوه شې څنګه تېر شو. دا روژه ده، دا هم د میدان سر در نن 14مه روژه را ورسېده. تاسو به ګورئ څو ورځې بعد به موږ یو روژه به بیا نه وي. که دې څه وکړو ودې کړو، که دې نه وکړو درسه ولاړه. ځکه زه ډېر ځله وایم دنیا هم دوکه ده، تبلیغیان وایي دنیا هم دوکه ده هم موکه ده. الله تعالی موکه در کړې ده، که دې کار کې وایستی د خپل آخرت دپاره کې ودې یاستی، او که په دوکه کې رالی چې د ننه څه دې سبا ته کوله، د سبا څه دې بل سبا ته کوله، ډېر وخت به دی راسي چې بل سبا به ستا په زندګي کې نه وي. چې کله د آخرت خبره راسي سړی وایي ته د سبا به حکم، ته د سبا به حکم، ته د سبا به حکم. ما درته ویل اخر حالات دې حد ته راورسېږي چې سبا بیا د سړي په زندګي کې نه وي. هغه حال ته یې مه رسوئ. نو د روژې شپې دي، په دې شپو کې خپل کشران، خپل کورونه، د خپلو کشرانو ماحول، د خپلو کورو ماحول. بعضې خلک هغه ناپوهي کوي، په خپله کوټو کې دا کیسې جوړې کړي. زه هم ای خلکو د ګناه محفل مه برابروئ ځان ته، چې ستا په کوټه کې پتی کېږي، ستا په کوټه کې چکه کېږي، او ستا په کوټه کې در پیشلمي پورې پس کېږي. په خدای قسم دغه کور دی د الله د عذاب یو کارخانه جوړه کړې ده. چې دا څومره د ګناه، یو خو هغه ګناهګاره انسانان دي چې هغوی ګناه کوي، او دویم چې تا د ګناه زمینه ورته مساعده کړې ده، او تا د ګناه موقع ورته پیدا کړې ده، او تا د ګناه ځای ورته برابر کړی دی. د دې سزا به الله تعالی ستا د کوره سره اخلي. الله تعالی به د دې ګناه پرتم، د دې ګناه نحوست، د دې ګناه لعنت ستا پر دې ټولو خاندان باندې رااستي. ځکه د ځان سره احسان کول او د خپل کور سره احسان کول، د خپل بچانو سره احسان کول، او زندگی هغې د ګناه څخه محفوظه کول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي بس د درو خبرو ډېر خیال. اول املک علیک لسانک. یو صحابي ورته د الله رسول روژه څنګه تېره کړه؟ پیغمبر ورته املک علیک لسانک، دا ژبه کنټرول کړه. وبکی علی خطیئتک، چې په 11 میاشتې کې څومره ګناه سوی ده پر ګناه خدای ته وژاړه. ولیسع بیتک، زندگی د کور په کونج کې په تنهایي کې تېره کړه. بس ژبه کنټرولول، پر خپله ګناه باندې خدای ته پښیمانه کېدل، او زندگی په خاموشي او تنهایي کې تېرول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې میاشتې دستور، د دې میاشتې د ښې تېرولو طریقه او د نجات لار هغه صحابي ته په دې شکل وښیي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې قبول کړي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. یا الله زموږ روژه خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. یا الله دې مبارکه میاشته کې زموږ زندگی د ګناهونو څخه محفوظه کړي. یا الله زموږ زندگی د دې میاشتې د بې عزتۍ او بې احترامۍ څخه محفوظه کړي. یا الله زندگی داسې راکړي چې دا میاشتې بې قدري نه وکړو، د دې میاشتې بې احترامي نه وکړو. خدایا د قیامت میدان کې مې په هغه خلکو کې مه راپورته کوي چې کوم څوک د دې میاشتې بې قدري کوونکي انسانان دي. زندگی می د گناهونو څخه محفوظه کړي، د اولاد زندگی می د گناهونو څخه محفوظه کړي، د خاندانو د کورنۍ زندگی می د گناهونو څخه محفوظه کړي، د قریبانو د ټول امت مسلمه زندگی د گناهونو څخه محفوظه کړي. یا الله زندگی می د فتنو څخه محفوظه کړي،
خدای د بچانو زندگی می د فتنو څخه محفوظ کې خدای د قاربانو د کورنۍ زندگی می د فتنو څخه محفوظ کې یا الله زندگی می د ستړو د امتحانو څخه محفوظ کې د بچانو د قریبانو د خاندان زندگی می د فتنو د امتحانو د ستړو څخه محفوظ کې چې څومره انسانان بیماران دي الله بیمارانو ته د دې میاشتې په برکت شفای کامله عاجله ورکړي چې څومره انسانان په مشکلاتو کې ژوند لري خدای مشکلات ورته اسانه کړي چې څومره انسانان پریشانه زندگی تیری خدای ور خوشاله کړي چې څومره انسانان ضرورتونه او حاجتونه لري خدای د اسمان د خزانو سره ورکړي چې څومره انسانان د قرضونو در بوج لاندې دي خدای قرضونه ور ادا کړي چې څومره انسانان د غربت او مسکنت سره مخامخ دي خدای ته غربت او مسکنت ور ختم کړي خدای پرس کې برکت راولې خدای د رس لارې ورته خلاص کړي خدای د رس دروازې ور باندې را فراخ کړي خدای د اسمانه سره د رس بندوبست وکړي خدای د مځکو د خزانو سره د رس بندوبست وکړي د مځکې پر مخ چې څوک مجاهدین دي خدای په ټولو تعالیم خدای ته د مجاهدینو محنتو جهادونه قبول کړي چې څومره مبلغین دي د هغې تبلیغونه قبول کړي چې څومره علما ګایېږي د هغې محنتونه قبول کړي الله چې څومره صوفیه کرام محنتونه کوي خدای د هغې مجاهدې قبول کړي چې څومره انسانان په قبرو کې دي الله د رحمت میاشته د خدای ته پر قبرو رحمتونه نازل کړي خدای زموږ مور او پلار او زموږ قریبان دي خدای هغې د دې میاشتې د برکاتو څخه محرومه دي خدای زموږ په عبادت د هغې قبرونه پر منور کړي خدای د هغې قبرونه د جنت یو خزانه وګرځي خدای د هغې قبرونه د جنت د نعمتو ور ډکې خدای د هغې زندگی د نور او د رحمت ور ډکه کې خدای د قبر زندگی د دنیا د زندگی سره ورته آسان کې خدای د قیامت حساب او کتاب ورته آسان کې ستا حضور کې پیښېدل ورته آسان کې ستا حضور کې حساب پیښول ورته آسان کې خدای موږ هم ګناهګار مخلوق یو خدای ته زموږ سره پر روانو منازلو کې اسانی وکړي خدای قبر راته ګوري خدای قیامت راته ګوري خدای ستا حضور ته پیښېدل راته ګوري خدای دا ټول منازل راته ګوري یا الله دا ټول منزلونه راته اسانه کې خدای زموږ دعا د ټول امت په حق له قبول کې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد